تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګې ته راغلاست. نن یکشنبه د 1403 لمریز کال د تلې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په سر کې د خبرونو سرټکی. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ریاستونو ترمنځ د همغږۍ او پیاوړتیا د میدان وردګو ولایت اړوند چک اسټډيو انسټیټیوټ د محصلینو د عملي زده کړو بهیر او د حیواني درملو په اړه د سرپل ولایت د کرنې او وترنري انسټیټیوټ د محصلینو عملي زده کړې. زه مرتضی احمد یم د خبرونو پایل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اړوند د تخنیکي چارو معاونیت د محترم مولوي غلام سعید احساس په مشرۍ غونډه ترسره کړه. د یادې غونډې د ترسره کولو موخه د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ریاستونو د رئیسانو ترمنځ د همغږۍ او پیاوړتیا ویل شوې ده. ښاغلي مولوي احساس په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د کارکوونکو او رئیسانو ترمنځ همغږي په سمه او ښه توګه د چارو د پرمختګ په برخه کې ډېر اړینه ده. همداراز د تخنیکي معاونیت په نننۍ غونډه کې د تخنیکي چارو یو شمېر رئیسانو خپل نظریات او لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې مهم تصمیمونه هم ونیول. د میدان وردګو ولایت اړوند چک ولسوالۍ کې اسټډیو انسټیټیوټ د ساختماني څانګې محصلینو د یاد ولایت د ګرداب بیبي هاجرې لیسې ته د یو علمي سفر په ترڅ کې د ساختماني چارو په اړه په عملي بڼه روزنه ولیده. لارښود استاد نوموړو ته د ساختمان او د ساختمان د قالببندۍ په اړه په مفصله توګه توضیحات وړاندې کړل او د نوموړو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د زده کړو لویه برخه عملي ده. له همدې امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو فارغان له فراغت وروسته په مستقیم ډول د کار بازار ته جذبیږي. او د سرپل ولایت د کرنې او وترنري انسټیټیوټ د وترنري څانګې محصلینو ته د حیواني درملو په اړه په عملي بڼه روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد د درس په ترڅ کې محصلینو ته د حیواني درملو د څارویو د درملنې او د پرازیت د کنټرولولو په اړه په مفصله توګه توضیحات وړاندې کړل. عملي زده کړې له محصلینو سره مرسته کوي ترڅو له فراغت وروسته په مستقیم ډول د کار بازار ته جذب شي. له همدې امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رهبري تل هڅه کوي ترڅو د عملي زده کړو لړۍ د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې پیاوړې کړي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. له ملتیا مو مننه.